چې زما شانګلا، زما سوات، زما چارسده، زما پبو، نوخار څنګه چې تاسو خبره وکړه، کالام، دیر، تورغر، دا بالکل داسې دي ته به وایې که دا په اوبو کې ولاړ دي. نو هغه وایي چېرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی هغه زمونږ کلی دی، هغه ستاسو کلی دی. نو د پښتنو باندې همیشه کله بدامني وي، کله سیلابونه وي، کله طالبانایزیشن وي، خو بیا هم دا وایم مصیبتونه په قانونو باندې راځي، دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. دې له به دا نوم نه ورکوو چې یا موږ ګناهګارانو یا څه یا څه. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو او اسکرنی ما د نوې ویډیو سره مینوالو نن زه د سیلاب ځپلو وروڼو خویندو په ډونیشن کمپین سلسله کې راوتی یم. ګورو چې د سیلاب ځپلو وروڼو خویندو دپاره د چا څه احساسات دي او څه کوي موږ سره اوسئ. مینوالو دلته کې یو کیمپ لګېدلی دی چې هغوی سره موږ خبرې کوو او تاسو سره معرفي کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې جي؟ الحمدلله خیر خیریت دی. تاسو شکر دی جي. تاسو د کوم ځای و نوم مو څه دی؟ زه د یمان احمد نه د وزیرستان نه تعلق ساتم. ښه ستاسو خپل زړه کې څه احساسات دي، څه کول غواړئ جي؟ بس مونږ دا ډونیشن د هغه دپاره راوتي یو د غریبانو خلکو چې سیلاب راغلی دی، بس د دغه دپاره مونږ چنده ټولوو چې د دوی مونږ امداد وکړو. بس نور خو به د الله په فضل سره کېږي، خو مونږ بس الله بس یو هغه ورته سیټ کړي وو چې د دوی امداد وکړو په څه ذریعه سره. ډېره مهرباني ستاسو د غریبانو مدد د کولو. موږ د سره یو، موږ د سره ښه په لاس په لاس ولاړ یو او زه په تاسو ویاړ کوم، فخر کوم چې تاسو دا کار کوئ. ډېره مننه جي. ښه ده السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جي؟ ښه. الحمدلله. تاسو ښه؟ تاسو د دې ډونیشن کمپین باره کې څه وایئ، څه احساسات مو دي؟ دا جی د بیت السلام ویلفیر ټرست نوم یې دی او تقریبا دا کم آفت چې راغلی سیلابونه او خاص کر د پښتونخوا، بلوچستان او ټول پاکستان کې چې کم ځایونه متاثر شوي دي هغې دپاره موږ راغونډ شوي یو. او زما د خلکو نه هم دا تعاون اپیل دی چې تاسو ډېر به خپل تعاون وکړئ د دې جامعه ویلفیر ټرست سره، ولې چې دا خالي پښتونخوا کې نه بلکې ټول پاکستان کې لګیا دي او خپل کارونه کوي. نو انشاءالله الله به موږ ټولو ته د دې اجر راکړي. اغېزمن شوي دي. د هغې دپاره بېګا یو ویډیو جاري کړې وه چې موږ به په باغ ناران سره دغه ګول چوک کې څوک د جاز چوک وایي دلته به موږ یو کیمپ لګو. کرن خان صاحب هم را روان دی، عباسین صاحب هم را روان دی. ډېر خوشحاله یم چې ډېر محترم زموږ سید رحمان شنو ماما څوک چې تاسو د خپل آرټ د فن د وجې نه یا د کریټیو انډسټرۍ یو ډېر ځلېدلی او چابک نوم دی، هغو هم راغلی دی. دا د دغه خبرې نیغ په نیغه دلیل دی او ثبوت دی. زموږ آرټسټان زموږ په دې خام په وطن په خاوره باندې مین دي، د خپلو وروڼو سره ولاړ دي. زه د اسرار سرکار هم ډېره زیاته مننه کوم، د عمران هم ډېره زیاته مننه کوم. هر هغه څوک چې راغی موږ سره اخلاقي مرسته وکړه، بدني مرسته یې وکړه، بیا یې موږ سره مالي مرسته وکړه. د هغو ډېره او دا کیسه چې راغلې دا بالکل راغو موږ باندې موږ ستاسو خبره مشران کشران ټول سره ولې باندې تکلیف کړي، خلک تکلیف کړي، هغوی ته ډېر لوی تکلیف دی. نو مهرباني وکړئ چې ستاسو امکاني مالي څه امداد ستاسو له وسه کېږي نو هغه موږ ته راکړئ، موږ به هغې ته رسوو انشاءالله. دغه زلمی ولاړ دی، د دوی کاوشونه د دوی پرتګ چې کوم دی دا بالکل د الله دپاره دی او دا یو صحیح طریقه ده، صحیح لاره استعمال کړې دی. دا به هغې ته پوره رسي. نو الحمدلله الله دې خیر کړي. خو زه به یو خبره وکړم، دا هر څه چې کوم دي د څاڅکي نه دریابونه جوړ شو، یو څاڅکی وغړېدو هغې نه الله تعالی دریاب جوړ کړو. چې د باران رحمت وي دنه دریابونه نه جوړېږي. دا زموږ د عملونو وجه ده، زموږ عملونه کمزوري دي. یو قدرتي آفت راغلی دی او هغه زموږ په ټول وطن کې دی. سند او پنجاب کې سموده مخکې ښکاره شو، بلوچستان خو بالکل غرق پت کړو. بیا د هغې نه پس سوات او ګیر او چارسده او نوخار او کم ځای نه دی، د خیبر سیمه یې مواله ده. نو سیلاب داسې دی چې دې کې یوازې د حکومت کار نه دی چې دا ټولو خلکو ته امداد ورسوي. یوازې هغه تنظیمونه چې کوم تر اوسه پورې کار کوي د خیر ښېګڼې هغې هم دا نشي کولی. دا زموږ د ټولو شریک کار دی او راځئ چې ټول په شریکه باندې د خپلو خویندو وروڼو ډاډه د خوراک څښاک او هغوی ته د
سر سوري ضرورت دی چې هغې موږ ته دې حد ته راورسوو چې هغې 2 څلور ورځې 10 ورځې 6 ورځې تېرې کړې چې د هغې نه پس موږ بیا د کورونو آبادولو سوچ کوو نو راځئ ټول په شریکه باندې ملاتړ وکړو د چا 10 وس کېږي او د چا 10 لکه وس کېږي چې د چا څومره وس کېږي راځئ چې په دې امداد کې شریک شو زموږ سره دا لوی لوی شخصیتونه راغلي دي شینو بابا راغلی دی افسر افغان صاحب ناست دی ډاکټر قدیر صاحب ناست دی زموږ لوی لوی فنکاران لوی لوی شخصیتونه موجود دي راځئ چې ټول په شریکه باندې دا لوز وکړو چې دا وطن زموږ دی دا به موږ ساتو د دې ساتنه به موږ کوو او هغه خلک چې کوم غورځېدلي دي پرېوتي دي بېوسه دي بېکسه دي محتاجه دي هغه ماشومان چې هغوی ته د دوایۍ او د خوراک ضرورت دی هغه خویندې میندې چې هغوی ته د شان ضرورت دی هغه مشران چې هغوی ته د سر د سوري ضرورت دی د ګډې والو ضرورت دی چې هغوی ته موږ په څه صورت کې یعنې که مال جایداد ورته رسولی شو که سامان ورته رسولی شو که خوراکي سامان دی که د کور سامان دی چې څه هم دي په ښکلې طریقې بندوئ او کیمپ ته یې را رسوئ موږ درته په حیات آباد باغ نارنج چوک کې ټول چپسو ناست یو تکړه ناست دي ملګري او هغوی غواړي چې زر تر زره دا موږ هغه خپلو سیلاب ځپلو خویندو وروڼو ته ورسوو ملګرو اول نیت دا پکار دی چې دې کې دکلاوه نه وي ځکه چې هر هغه عمل الله ته قبول دی چې په هغې کې دکلاوه نه وي نو څنګه چې ملګرو تاسو ګورئ دلته کیمپ لګېدلی دی افسر افغان صاحب په خپل پروګرام کې ته ډېره مینه هرکلی یم السلام علیکم خوشحاله اوسئ او اسخرني ستا هم ډېره زیاته مننه کومه ډېر خوشحاله یم ستا غوندې ماشومان چې د هغو سره والد محترم هم وي د هغو یو ښه تربیت شوی او هغه سوشل میډیا ته راشي نو تا نه موږ ډېرې ښې هیلې لرو ډېر تکړه ماشوم او زموږ د قام سبا یې ډېره مینه او احترام د راتګ مننه کوم افسر افغان صاحب ډېر زه تمنه داسته خو پته چې په ژوند کې کوم حالات شروع دي هر ځای ته چې کوم نظر باندې راځي تشې اوبه اوبه دي کاغذ چېرته نوخار دی پبو ده چارسده ده سوات دی کالام دی هر ځای کې اوبه اوبه دي نو د دې باره کې ستاسو څه احساسات دي او څه به زموږ مینوالو ته وایي چې څه وکړي یاره وسخرني داسې ده چې حقیقت دا دی چې اوبه خو د ژوند دپاره ډېرې مهمې خو کله کله دا اوبه هر شی انګریزۍ کې وایي چې excess of everything is bad هر شی چې د حد نه سیوا شي که نه نو هغه یو زیان راخور کړي نو هغه اوبه چې هغه زموږ د ژوند سبب ګرځېدې هغه اوبه چې هغه زموږ د څاورو دپاره زموږ د چرګانو دپاره زموږ د ماشومانو دپاره ډېرې مهمې وې هغه اوبه زموږ دپاره اوس یو عذاب او یو اذیت جوړ شوی دی زه په کشمیر کې وم زموږ هلته کشمیر پریمیر لیګ روانو تاسو به کتلي هم وي نو چونکې یقین وکړه موږ میاشت 2 میاشتې مخکې هغه MOU ساین کړې وه د خوشحالۍ یو ماحول یو ښه ماحول خو د سیلاب د راتلو سره هغه ټوله خوشحالي هغه تاله ترغه شوه هغه زموږ نه لاړه بیا که موږ لکه هغه مجبورۍ د لاسه یو پوسټ به ورکوو هم خو زموږ زړه خو جړېده که نه نو ما ته انتهایي په دې باندې درد را رسېدلی دی چې زما شانګله زما سوات زما چارسده زما پبو نوخار څنګه چې تاسو خبره وکړه کالام دیر تورغر دا بالکل دا سیدي ته به وایي که دا په اوبو کې ولاړ دي ما یې هغه ورځ هغه ډرون شاټ کتو ایریل شاټ نو نیم په نیمه زموږ دا ټوله چارسده راډوبه شوې ده زموږ دا پښتونخوا وطن بیا که داسې لاړ شي بلوچستان ته بیا که داسې لاړ شي کویټې ته بیا که د افغانستان څه سیمې واخلي نو هغه وایي چېرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی هغه زموږ کلی دی هغه ستاسو کلی دی نو د پښتنو باندې همیشه کله بدامني وي کله سیلابونه وي کله طالبانایزیشن وي خو بیا هم زه دا وایم مصیبتونه په قامونو باندې راځي دا د ژوند سره تړلې خبرې دي دې له به دا نوم نه ورکوو چې یا موږ ګناهګارانو یا څه په هر حال دا یو نیچرل ډیزاسټر دی موږ یې خپله پالیسي هم برابر جوړه کړو د سیند په غاړه د کورونه نه جوړو آبادي دې په یو پراپر تربیت باندې په یو ترتیب باندې جوړو د دې تر څنګه اوس چې دا کم سیلاب راغی نو خلک څوک لګی دي لرګي رانیسي څوک سلیپر رانیسي د دغې نه دې لږه ډډه وکړو او بیا په تیره هر هغه ځای د کور دپاره انتخاب کوو چې د هغې ځمکه مضبوطه وي هغه جبه نه وي هغه اوبه نه وي د اوبو خپلې لارې وي دا واضحه وي ما پرون هم خبره وکړه په دوبۍ کې په سمندر کې دنده خلکو هوټلې جوړې کړي دي داسې په امریکا کې داسې په نورو ملکونو کې خو د هغو سره سوچ دی ویژن دی زموږ مسله څه موږ د خوړ په غاړه یا په اوبو کې یو ځای جوړ کړو ترتیب را سره نه بیا ویو دا موږ ګنهګارانو عذاب را باندې راغی دې له به غلط نومونه نه ورکوو د الله تعالی خپل په بندیانو باندې ډېر لوی رحم وي ډېره لویه مینه وي دا هغه څیزونه دي چې کوم زموږ د غلطو پالیسو د وجې نه اکثر کېږي خو بیا هم د مصیبت په دغه سخته لمحه کې خپل د برخې کارونه به
هر غړی کو هر لمحه به کو ما دا خبره وکړه کشمیر کې شعیب ملک سره مې خبره کړې ده اسلام آباد کې ډاکټر واجد صاحب زمونږ چې کوم اونر و دلته رالو نو دلته مونږ خپل د برخې یو کار شروع کړی دی خپله سلسله به روانه وي په هر درد کې هر غم کې د خپلو ولس سره ولاړو بله دا مبارکۍ ته ما د فاینل جي د ګټلو ډېره مبارکۍ ته خوشحاله اوسئ ستاسو دې مبارک شي د پوره پښتون وطن زه د هغې امبیسډر وم خو ما تا ته ووې چې هغه مبارکي را باندې د سیلاب داسې اور سکور کړه چې زړه مو جاړي خو بیا هم ستاسو ټولو دې مبارک شي یوه ښه لوبه شوې ده څه پیغام به ورکول غواړئ چې څه وکړي دا زموږ د عوام ټول ولس ته دا پیغام ورکومه چې ګورئ دا قدرتي یو افت دی دا په ما هم راتلی شي دا په تا هم راتلی شي دا په بل چا هم راتلی شي موږ رې دا سنجیده والو اوس هم زه په سوشل میډیا خلک وینم څوک څه کوي څوک څه کوي څوک یو بل ته بدې ردې وایي څوک کنځلې کوي مهرباني وکوئ لهجې پستې کوي ژبې ښکلې کوي احساس ښکلی کوي او په دغه سخت وخت کې که چا دوه جوړې نو یوه جوړه چاته ځپلي رول له ورکوي که چا سره دوه ډوډۍ یوه ډوډۍ هغه له ورکوي که چا بیټکي نو هغه ورته خالي کوي موږ پښتانه یو تربیت لرو حجره لرو جومات لرو او موږ دنیا ته دا ښودلې ده چې اشر خلکو زموږ نه زده کړی دی دا په نوي دور کې چې خلک لګیا دي دغه څه کوي دا زما د پښتو دود دستور دی نن به موږ هغه پښتو ژوندی کوو په یو نوې جذبه باندې او د سوشل میډیا نه به هم مثبت کار اخلو چې د ډېر نه ډېر مدد موږ وکړی شو دغه ځپلي ولس ستاسو د ټایم راکولو نړۍ مننه خوشحاله ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو او ستاسو د والد صاحب چې راغلی خوشحاله راته اوسئ مینوالو دا وه زموږ نننی ویډیو چې تاسو وکتله که هر ځای کې تاسو او کم ځای کې هم تاسو ته کیمپ میلاویږي نو په 10-20 روپو باندې څه هم نه کیږي او دا کم چې سوات خلک دي نوخار پبو د دوی په ډېر څه کیږي نو تاسو جوړ کې او د کترې کترې سه به دریاب هر کس له پکار دي چې 10-20 چې څومره وسې کیږي د مطابق دوی سره امداد وکړي دا وه زموږ نننی ویډیو چې تاسو وکتله د نورو خوندور ویډیوګانو لپاره کرني ټي وي در سره ضرور سبسکرایب کړئ هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ الله